د فوټبال پرمختګ او ځوانانو سالم بوختیا په خاطر یو بل ګام. خوست ولایت کې د ټیلو یا د اړیکو دفتر په مالی لګښت سره دغه ولایت د فوټبال لسو کلبونو ترمنځ د ځوانانو د یووالي تر نامه لاندې د فوټبال غوره لیګ سیالیو د پرانستې په مراسمو کې د خوست اولمپیک او فوټبال فدراسیون مسؤلینو په سرمایه‌دار او تجارانو غږ وکړ چې د بېلابېلو ورزشونو ورزشکارانو مالي ملاتړ وکړي ترڅو د همدغه ورزش له لارې د هیواد نوم د نړۍ په سټیجونو کې لوړ کړي. په خوست کې به ورزشي کمپلیکس لرو. الحمدلله 90% کارونه یې د ځمکې خلاص شوي د 10% پاتې چې په کومه ورځ د شیخ صاحب حفظه الله طرفه دغه د ځمکې انتقال وشي امضا شي انشاءالله په همغه ورځ به تاسو شهیدان وئ په 13 میاشتو کې به انشاءالله د ورزشي کمپلیکس جوړېږي چې په ټول معیار به انشاءالله برابر وي چې ورزش د مرکز نه ولایاتو ته د ولایاتو نه ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه کلیو ته وغځوئ چې په هغوی کې ښه استعدادونه پیدا کړي. د سیالیو قهرمانه لوبډله به مرکز یا د زون سیالیو ته ځي زون سیالیو نه به سیل افغانستان چمپیون لیگ لوبې ته ځي چې هغه د چمپیون لیگ لوبو نه بیا کومه قهرمانه لوبډله وي اسیا یا د کاپا لوبو ته ځي. لوبډلو باندې زیاته پنګونه ترسره شوې ده. د پاکستان څخه زیاتره لوبغاړي په دې لوبو کې رجسټر شوي دي قراردادونه یې شوي دي. ایران څخه همداشان د نورو ولایاتو څخه د خوست په ولایت کې رجسټریشن ترسره شوی دی. د یادو نیول شویو مراسمو پر مهال د اړیکو د دفتر یا ټیلو ولایتي مسؤلین وویل د ورزش پرمختګ د ځوانانو یوځای کول او د سالمې بوختیا لپاره به په دې برخه کې د دوی فعالیتونه لا دوام پیدا کړي. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامې په لاره واچوو چې د دوی په یو سوله ییزه فضا کې یا په صمیمي فضا کې دوی سره راټول شي او خپلې لوبې په مخ بوځي. بل لور ته لوبغاړي د داسې سیالیو جوړېدل د فوټبال پرمختګ او ځوانانو ترمنځ یووالي کې اړین یادوي او زیاتوي چې هڅه به کوي ترڅو له دې لارې د هیواد په سطحه لوبې وکړي او راتلونکي کې په نړۍ کې د هیواد ښه نمایندګي وکړای شي. نو موږ د تجارانو نه موږ دا غږ ده او حکومتي چارواکو نه موږ دا غږ ده چې باید ورزش ته کار وکړي سپانسرشپ وکړي ترڅو چې وکولی شي چې ورزش نوره پرمختګ هم وکړي. سپانسرشپ په برخه کې ورزشکارون څه نه لري نو که چیرې د هیواد پیاوړي تجارون یا د خوست کوم پیاوړي تجارون چې دي هغه د لوبډلو سره همکاري وکړي کومک وکړي رهبري کړي نو فوټبال به د خوست ولایت لا پیاوړی شي او ښه به شي. د یادولو وړ ده چې یاد غوره لیګ به د ذکر شویو لسو لوبډلو ترمنځ چې ټولې 45 لوبې به ترسره شي په ABC دریو کټګوریو کې تر یوې میاشتې پورې د خوست فوټبال په ملي لوبغالي کې دوام پیدا کړي.